دوستانو سلامونه. کله چې تاسې مصروف یاستئ موبایل کې او نه غواړئ چې په بعضې اکاونټونو کې تاسې بل نفر ته یا دوست ته مو آنلاین ښکاره نه شي، نو نن زه درته په انسټاګرام کې د نه آنلاین کېدلو یا آفلاین ځان ښوولو لپاره یو طریقه ښیم. هغه تاسې څنګه کولی شئ. تاسې به په انسټاګرام کلیک کوئ، هغه نه وروسته په دې پروفایل باندې کلیک کول نه وروسته به تاسې په دې درې خانو باندې کلیک کوئ او دلته به لاندې راشي تاسې میسیجز اینڈ سټوري ریپلایز په دې به کلیک کوئ. دلته مو چې کلیک وکړه ګورئ دوم آپشن دی هو کین سی یو آر آنلاین، یعنې څوک کولی شي تاسې ویني کله چې تاسې آنلاین استئ. نو دلته به تاسې شو اکټیویټي سټیټس باندې کلیک ګورئ فعلا دا آپشن فعاله دی یا انیبل دی. نو که ستاسې دا ډول انیبل فعاله وي نو تاسې به پرې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړو نو دې سره به تاسې خپلو دوستانو ته یا کوم کسان چې تاسې سره په انسټاګرام کې اړ دي هغه ته به تاسې آفلاین شو کېږي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.